انسانیت دې ته وایي. د سینما په تاریخ کې تر ټولو مشهوره کمیډي چارلی چاپلین وایي کله چې ماشوم هم له خپل پلار سره د سرکس لیدو ته لاړم، د ټکټ لپاره په اوږده لیکه کې ودرېدم. زموږ مخ ته یو مېرمن او یو خاوند له 6 بچو سره ولاړ و. د بېوزلۍ او غریبۍ آثار یې پر مخ ښکاره کېدل. زړې جامې یې پر تن وې خو پاکې وې. ماشوم یې ډېر زیات خوشحاله و. د سرکس په اړه یې خبرې کولې. د دوی نوبت راورسېد. پلار یې د ټکټ کړکۍ ته نږدې شو. د ټکټونو د نرخ پوښتنه یې وکړه. کله چې نرخ ورته ووایه وارخطا شو. خپلې مېرمنې ته یې غلي وویل پلار مې له جب نه $10 راوویستل، په مځکه یې وغورځول، بیا پسې ورټیټ شو، روا یې اخیستل. د سړي په اوږه یې لاس کېښود، بیا یې ورته وویل پیسې دې وغورځېدې. سړي مې پلار ته وکتل، سترګو یې له اوښکې ډکې شوې. ورته یې وویل مشره مننه. کله چې دوی ننوتل پلار مې له لاس نه راکش کړم. له قطاره راووتو. پلار مې له همدغه $10 پرته نورې پیسې نه لرلې. له همدغې ورځې راهیسې مې په پلار ویاړم. دا مې په ژوند کې تر ټولو خوږه ننداره وه. تر هغه سرکسه هم خوږه وه چې ومې نه لیده. زه تل په دې باوري یم چې په عملي توګه تربیه له تیوري نه غوره ده.